ورته ګوره رسول الله سلام به دومره خوندور ګپ کله لګوي صحابه سره. یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ته میلمه راغلی ده، کافر راغلی ده، دعوت اسلام شروع ده، اوښه یې راوستلې باندې ولاړه د جومات. دا نورو صحابه یو صحابي و نعیمان نومېده، ډېر ګپي و. د نعیمان رضی الله عنه ته دا نورو صحابه ویلي وي کنرې دا اوښه دې حلاله کړه، ځه کنرې حلاله یې کړه. هغه ورته ویلي پردی ده ولې؟ وایي ځه کنرې حلاله دې کړه. زه چې بس ویله ځه حلاله، خو بس لنډه یې دا چې اوښه یې حلاله کړه، پردی و. هلته یې اوښه حلاله کړه، چپه یې کړله، پخه یې کړه. دلته د رسول الله سلام د مجلس ډېر اوږد چې هغه کافر ایمان راوړی نه و، ایمان یې راوړی چې باندې راووتو چې ګوري د اوښې پوستکې پراته دي، په زړه رسول الله سلام ته راغی چې ما اوښه حلاله کړې. نبی علیه السلام په غوسه راووتو چې دا چا کړې؟ هغوی ورته ویلي چې بیا به ما ورښیي نه، نو ایمان ته ویلي ول، وایي ښه نه دي ورښیي. چې راننوته وایي دا چا کړې ده؟ نبی علیه السلام ته وایي دا چا کړې ده؟ نو هغوی راز ورته ویلي وي نعیمان کړې. وایي چېرته ده نعیمان؟ وتښتېد یو ځای کې داسې کنده وه، دې کې کېناسته، لوښې په سر واچولې. لوښې خو پېژنئ که نه، او اوبو کې چې راشنې کېږي، دې ته چې کېناسته نو صحابه داسې ورته ویلي وي ای د الله رسوله نعیمان دلته نسته. دې په ګیر ورکړه چې نبی علیه السلام ورته راغی، نو دی داسې ناسته او لوښې پرې پرتې دي. نبي علیه السلام چې دا لوښې ترنه رالرې کړې، مخ یې ګردجن سوی و. نبي علیه السلام ورته وخندل، له لاسه راونیوی، راځه 2 دانې به نورې ورکړم، 2 دانې به نورې هغه ته ورکړم، هېڅ پروا نه کړي، راځه. دومره طالبانو صحابه رضی الله عنهم سره رسول صلی الله علیه وسلم. دغه نعیمان چې و طالبان یې اوس خو میاشت شروع کړې، درته وایم دغه نعیمان به کله کله به نبي علیه السلام مسجد نبوي کې ناست و، نبي علیه السلام ته به یې انګور راوړل، کې به یې ښودله نورو صحابو ته به یې ځان داسې کړ چې یعنې زه خو یو سخي سړی یم. هغه چې نبي علیه السلام وخوړل، بله ورځ ته به چې نبي علیه السلام جومات کې ناست و، دروازې ته به راودرېدی، وایي السلام علیک یا رسول الله. هغه به ورته ویلي وعلیکم السلام. نعیمانه څه چل دی؟ یا پیسې غواړي؟ وایي کومې پیسې؟ ورځ یې انګور نه خوړل، بوډ به هم دلته کړي. یوه به یې بل هم درته وکړم، بیخي ډېر ګپي صحابي تېر سوی نعیمان. یو دی و، یو صویبت ابن حرمله، دوی دواړه ملګري وو. ابوبکر صدیق و، صویبت ابن حرمله و، نعیمان. دا خبر طالبانو علامه ابن حجر الاصابه فی تمییز الصحابه کې هم لیکلې. یو ورځ دوی تجارت ته تللي دي، نو نن د صویبت ابن حرمله د دیګ لمبر ده، په بازار کې یو کوټه نیولې، دیګ لمبر یې ده چې دیګ وکړي. نو هغه ورته ویلې، دا نعیمان ورته ویلې، وایي هغه ډوډۍ راوړه زه واګیم. ورته ویلې ودرېږه، نور ابوبکر صدیق ملګري خو راسي، وایي راوړه که یې نه راوړې بیا زه هغه در سره کوم نه در کوم چې ابوبکر صدیق وایي ښه زه به دې خوښ سم. باندې راووتو بازار کې خلک راغلي، کم لرې جینه غلام پسې ګرځي، غلام اخلي. نو ده ورته ویلې، وایي غلام اخلي؟ وایي ما سره ستا خو که ای اخلي تیار به سره جوړ سو، هغه دا ګرځي راګرځي، هغه فکر نه ده هغه غلام ده. خو یو عادت لري، په 8 اوښانو یې ورسره خرڅ کړه. ستې ورته ویلې چې یو کار لري چې کله یې پړی پکې واچي چې بیا یې بیا سړي ته وایي چې زه غلام نه یم. نو که ای اخلي دغه ده چې بیا داسې نه وي، ما ترې راوتوروئ، بیا به یې کوئ نه، ورته بس ته در خلاص. یا ته اوښانې ده ترې واخېستې، بیا دوکان یې چې نیولي و، هغه ته راغی، ورته ویلي دا ده. هغې چې راوځه، وایي څه شته؟ وایي په موږ یې خرڅ کړی. دا سړی زه صحابي یم، وایي دا خبرې موږ نه منو، راوځه. پړی چې پکې واچو چې په بازار کې خرڅېلې، خو ابوبکر صدیق سره راغی. نو هغه ورته خندل، زوی مو مړ شه، دا صحابي ده، څه کوئ تاسې؟ د طالبان داسې دا ژوند هم تېر سوی. دا کتاب پیدا کړی الفقهاء والمزاح، او دا عالم ډېر مخکینی تېر سوی، تقریبا 1000 کاله نه مخکې تېر سوی. دا چا چې جوړ کړی؟ زبیر ابن بکار.